زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. سږکال هم شل اوریز جام او راتلونکي کال کې هم شل اوریز جام تر سره کیږي. د یادونې وړ ده چې راتلونکي جام هند کې د چمپیونز ټرافي پر ځای تر سره کیږي. په 2020م نړیوال جام کې دغه لاندې 8 لوبډلې په اتومات ډول کوالیفای شوې. افغانستان، استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او هند په اتومات ډول کوالیفای کړي ده. څلور نور به هم د سږکال نړیوال جام څخه غوره شي. ټول 14 لوبډلې به ځای ولري. د سږکال شل اوریز نړیوال جام به د استرالیا په کوربتوب د اکتوبر په 13مه د سریلانکا او آیرلینډ ترمنځ لوبه باندې د استرالیا په سیمون لوبغالي کې پیل شي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې خبر. امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي. نور هم په خدای سپارم. په مخه مو ښه وخت ولرئ. ښه چارې.